په کونړ کې د ډیورند فرضي کرښې صفري نقطو تر څیرمه لسګونه امنیتي پوستې جوړیږي. سلامپوره جزئیات په سولا ټي وي کې را سره وګورئ. په ختیځ کې د لومړی سرحدي لوا قماندان کونړ ولایت کې د ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه د 32 امنیتي پوستو جوړېدو د چارو پیلېدو خبر ورکړ. په ختیځ کې د سرحدي لوا قماندان مولوي ثناءالله سنگین د مرغومي په 18مه پژواک ته وویل چې دغه نوې امنیتي پوستې د ډیورند فرضي کرښې صفري نقطو کې د کونړ په شلتن، مرورې، اسمار، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ کې جوړیږي. نوموړی وایي کونړ ته یې د یو پلاوي په ملتیا د خپل سفر پر مهال د ډیورند فرضي کرښې ته له څیرمو سیمو لیدنه کړې او له دقیقې ارزونې وروسته یې په ستراتیژیکو نقطو د 32 نوي امنیتي پوستو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا یعنې امنیتي پوستې د دفاع وزارت په مالی لګښت د ځایي اوسیدونکو په مرسته جوړیږي. هغه وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې افغان اړخ ته نظامي تاسیسات جوړ کړي. سنگین دغه راز وویل چې د خپلې خاورې د ښې ساتنې په موخه به د کرښې په اوږدو کې د نظامي ځواکونو شمیر زیات کړي. هغه زیاتوي چې له دې وروسته که پاکستاني ځواکونه پر کونړ راکټي بریدونه وکړي بې ځوابه به پاتې نشي. د کونړ والي محمد قاسم خالد هم په ژواک ته په یاد ولایت کې د ډیورند فرضي کرښې صفري نقطو کې د نوي امنیتي پوستو جوړولو خبر تایید کړ. والي زیاتوي چې د یوه ګډ پلاوي له ارزونې وروسته د پوستو جوړېدو لپاره پریکړه شوې او په صفري نقطو کې ځایونه په نښه شوي دي، خو والي د پوستو د شمیر او سیمو په اړه معلومات ورنه کړل.